دا ماښام چې مازدیګر ته غاړه وځي ستا یادونه مې ځیګر ته غاړه وځي او د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو دا هم پټ په پټه لمر ته غاړه وځي. قدرمنو دا وخت موږ په اریانا کې ناسو زما په چاپیرچل کې د علم د فکر ډېر درانه زاګه او پښتانه فکرونه ناست دي. ډېر زیات خوشحاله یم دغه نننۍ ناڅاپي به یو ځل بیا زما د فیسبوک د پاڼې د لارې پوره پښتنو ته خورېږي او پوره دنیا ته به رسي. په دغه ناڅاپي کې ډېر محترم ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب به زمونږ صدارت کوي. د دې ترڅنګه زمونږ د کوربه په حیث باندې به ډېر محترم مولانا روح الامین روحانی صاحب هغه به د کوربه په حیث باندې یو څو خبرې شریکوي. زمونږ عمر فاروق مسافر صاحب هم موږ سره د شاعر په حیث به ګډون کوي او سید یاسر علي شاه باچا به هم د شاعر په حیث موږ سره خپل شعرونه شریکوي. نور را سره هم ډېر خواږه محترمین ناست دي هغو به موږ سره د واوا په شکل کې مینه کوي او زمونږ شعر ته به یوه نوې ښکلا بخي. نو عباسین صاحب تاسو په اجازت باندې اول به خپل یو څو شعرونه ووایم روایتو تر مخه او بیا به نور شاعران اورو. باچاجي شعر دی چې دلته په چا پسې قصې نه کیږي چې به په ما پسې قصې نه کیږي. روحانی صاحب دلته په چا پسې قصې نه کیږي چې به په ما پسې قصې نه کیږي او ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کیږي. او په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کیږي. منګه که خپل ادم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کیږي. او دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کیږي. او افغانه ستا قصې رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کیږي. ډېر محترم عمر فاروق مسافر صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه را سره خپل کلام شریک کړي. چې هغه کله سملي کله وده کیږي. اواز به لږ تیز کوئ. هغه کله سملي کله وده کیږي چونګولې او خورینواله وده کیږي. مننه. او مونږ په تور او په سپین نه یو تابعدار یو که هر څوک مو په څنګله وده کیږي. مسافر صاحب دا خو د مسافرۍ شعر دی. ډېره مونږ په تور او په سپین نه یو مولانا عباسین صاحب مونږ په تور او په سپین نه یو تابعدار یو که هر څوک مو په څنګله وده کیږي. او چې په لوړو مرتبو باندې مین وي هغه خلک د شپې سره وده کیږي. چې په لوړو مرتبو باندې مین وي هغه خلک د شپې سره وده کیږي. مننه. او کاروان تیر شو ته پښتون له وده کاروان تیر شو ته پښتون له وده څوک دستا په شان پاګله وده کیږي. او محبت کې د روزګار غمونه مکړه د مونږ وخت کې بدمله وده کیږي. محبت کې د روزګار غمونه مکړه د مونږ وخت کې بدمله وده کیږي. او زه چې مرمه نو دا ټول کلی به وایي مونږ یې ویښ کړو په خپله وده کیږي. ډېره مننه. زه چې مرمه نو دا ټول کلی به وایي مونږ یې ویښ کړو په خپله وده کیږي. او حقیقت کې ګټه هغو خلکو وکړه چې بې کټه بې کمبله وده کیږي. او مسافر بالکل بې دمه دی کنینو ستا مخې ته منزله وده کیږي. عمر صاحب ډېره زیاته مننه کومه. قدرمنو عمر صاحب یقینا چې شعرونو کې یو جوړوالی هم یو پوخوالی هم د باچاجي دا یو شعر مې ډېر زیات خوښ شو. هسې خو ټول شعرونه خو دا بیت الغزل دی چې په خپله وده کیږي او خلک یې راویښ کړو. بهرحال ډېره زیاته مننه کومه. ما په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله هغو مې څټ نه راتاو شوې رسۍ لا تړله. او موږ چې واړه وو درته یاد شي ما به خپله لمن چې ستا لمن نه خلاصوله تا به بیا تړله. د باچاجي په دغه شعرونو باچاجي ته بلنه ورکوم. ډېره زیاته مننه کوم افسر افغانه جانه جانان محترم عباسین صاحب ډاکټر قدیر صاحب
او زمونږ د علاقې مشاهیر مشران طالب علمان استادان علما فضلا د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. غزل دی چې ارشاد بلکې د دوه غزلو یو څلور شعر دی. ارشاد غوږ زه چې لوغړېږم په درس تا، زه چې لوغړېږم په درس تا، دا په خاطر د یو نظر ستا. زه چې لوغړېږم په درس تا، دا په خاطر د یو نظر ستا. جوړې د عشق په لومه ون ختمه، جوړې د عشق په لومه ون ختمه، جوړې د عشق په لومه ون ختمه، دا چې انخلمه په سر ستا. جوړې د عشق په لومه ون ختمه، دا چې انخلمه په سر ستا. خیر دی خفه نشي دا لاس به تړم، خیر دی خفه نشي دا لاس به تړم، کله تیریږم چې په ور ستا. خیر دی خفه نشي دا لاس به تړم، کله تیریږم چې په ور ستا. او اکثر واده کم تا به نه یادوم، خو ذکر کړم داسې اکثر ستا. اکثر واده کړم تا به نه یادوم، خو ذکر کړم داسې اکثر ستا. او هغه په خود دی کله نه دی په خود، هغه په خود دی کله نه دی په خود. الیونی چو یا سر ستا، الیونی چو یا سر ستا. او د غزل یو څلور شعر دي چې په کومه ورځ چې به هغه مې خیال ته نه راتلله، په کومه ورځ چې به هغه مې خیال ته نه راتلله، نو د ژوندون هیڅ معنی مې خیال ته نه راتلله. او دا حقیقت ته زما لاسو کې سا ورکړې، دا حقیقت ته زما لاسو کې سا ورکړې، دا حقیقت ته چېرته مړه مې خیال ته نه راتلله. او ستا د هجران د توبه څه ویمه دومره وچې، ستا د هجران د توبه څه ویمه دومره وچې، دومره غصه وم چې نشه مې خیال ته نه راتلله. او په شړق بارانو اوړه نه و مزدوري هم نه وه، په شړق بارانو اوړه نه و مزدوري هم نه وه، بغیر له خدایه څه اسره مې خیال ته نه راتلله. او څه ښکلی وخت و چې نیوې مې د پیریانو ډولۍ، څه ښکلی وخت و چې نیوې مې د پیریانو ډولۍ، څه ښکلی وخت و جنازه مې خیال ته نه راتلله. او یا سره نور مې خیال تر ډېر څه راتللو خو بس، یا سره نور مې خیال تر ډېر څه راتللو خو بس، یا سره نور مې خیال تر ډېر څه راتللو خو بس، د دې یو ښکلو نه توبه مې خیال ته نه راتلله. یا سره نور مې خیال ته ډېر څه راتللو خو بس، د دې یو ښکلو نه توبه مې خیال ته نه راتلله. په کومه ورځ چې به هغه مې خیال ته نه راتلله، خو د ژوندون هېڅ معنی مې خیال ته نه راتلله. واه باچاجي ډېره زیاته مننه کومه. ملګرو حقیقت دا دی ډاکټر صاحب کله دا ماده چې وي باچاجي که نه دا په روح باندې زوروره شي، نو په هغه وخت کې د سړي سوچ او فکر د اضطراب ښکار شي. خو کله چې روح په مادې باندې زورور شي نو دغه د سکون، د آرام او د خوشحالۍ غېږه ده. دا نن چې موږ کوم ټاټوبې ته راغلي وو مولانا روح الامین روحاني صاحب، یقینا چې هغه فکر دی هغه سوچ دی چې چېرته ستا روح په مادې باندې زورور شي، چېرته ته د سکون د خوشحالۍ غېږې ته لاړ شي. او خدای دې وکړي باچاجي چې زمونږ دغه لړۍ هم دغسې دوامداره وي. موږ چېرته په میاشت کې په دویمه میاشت راځو او دغه ځای ته چې چېرته زمونږ روح ته تسکین ملاویږي، چېرته چې زمونږ دغه بنجر دغه شاړ فکر تازه کیږي، زمونږ دغه تراړې شونډې دا لمدیږي او موږ ته یو علم ترلاسه کیږي. نو ځکه خو یو شاعر وایي چې مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي، مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي، ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی. ډېر محترم مولانا روح الامین روحاني صاحب ته بلنه ورکومه چې هغو موږ سره خپلې کمې خبرې هم وي د کوربه په حیث را شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه زیات ډېر د قدر وړ او محترم ډاکټر عباسین صاحب، افسر افغان صاحب، سید یاسر علي شاه یاسر صاحب، ډاکټر قدیر صاحب او نور څومره ملګري چې ټول انتهایي واجب الاحترام یې عمر فاروق صاحب، او تاسو د دغه فن بحور ذخارې دا کوم فن چې تاسو سره شته دغه موږ سره نشته. البته زموږ اساتذه داسې تېر شوي دي چې هغه د دې فن ماهران وو او سجدې سم ته اورېدلي دي او هغه په خپل ذهن کې خوندي کړي دي. انشاءالله د هغې مشت نمونه خرواره به تاسو ته وړاندې کوم. زما استاد حضرت مولانا محمد ابراهیم فانی صاحب رحمه الله، هغې به فرمایل هغه په فارسي کې یا په عامو ژبو کې ذواللغتین غزل وي او ده کثیر اللغات غزل ویلی دی. فانی صاحب وایي چې پاره پاره شد جگر بالسهم من چشمانه،
दिन हुआ जलबल मेरा पऊर की मिन हिजरानी ही जाना मा बदला नहीं है खुई में तो जफा दा यार जुल्म बरबर ब्या कभी जालिम भी मुश्ताकानी ही खाक पाए खादिमान मुस्तफा वे वारमा लेतनी अर्जुल रम लो कुंत मिन दरबानी ही और नो एनी पावर टू इट इन माय हार्ट द सरशम नो एनी पावर टू इट इन माय हार्ट द सरशम ट्रीटमेंट ख्वाहम जो एंड होप फी दरमानी ही अपने दिल भर से नहीं तनहा जुफानी शिक व संज एवरी आशिक यश्क मन बी डोर में जाना नहीं ډیره زیاته مننه کوم روحاني صاحب ملګرو زمونږه د نننۍ ناڅاپي ډیر محترم صدر صاحب او دغه ناڅاپي ته بیا دغه شرف حاصلیږي چې په ډیرو ناڅاپیانو کې ډاکټر اباسین صاحب زمونږ ډیر محترم د صدارت په څوکۍ باندې پاتې دی انګور سره یاری ده که د بنګ سره یاری ده د مستو خو د ژوند د هر یو رنګ سره یاری ده او ګلونه مړاوي کېږي د پښتو په ګلدرو کې ستا څنګه اباسینه د غورځنګ سره یاری ده ډیر محترم ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب ته بلنه ورکوم افغان صاحب د غزل مطلب ده ارشاد کوم سړی چې د نفرت په زنځیر ښکیل شي کوم سړی چې د نفرت په زنځیر ښکیل شي ژوند هغه ته په مثال لکه د جیل شي کوم سړی چې د نفرت په زنځیر ښکیل شي ژوند هغه ته په مثال لکه د جیل شي او ستا نامه به ترېنه خیږي په شپیلي کې ستا نامه به ترېنه خیږي په شپیلي کې که هډونه مې د وخت په خوله کې شپیل شي او زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه لکه دوه رونه په یو کاله کې بیل شي زړه او ذهن ته حیران یم د مودونه لکه دوه رونه په یو کاله کې بیل شي او نشې داسې د ځوانۍ نه چاپېرېږي لکه ګل د سرو لمبو غېږې ته ګیل شي او چې د سر یره لري سردار به نشي چې د سر یره لري سردار به نشي سر چې کیږدي په تلي کې نو سرخیل شي او انسانانو ته چې لار د مینې ښایي اباسین دې هم د هغه ډیوې تیل شي دغه زمونږ د نن ورځې ناڅاپي وه زما اکثر دغه وینای ټولو ملګرو ته چې زمونږ د ناڅاپي یا د هر بنډار یوازینۍ مدعا دا وي چې په څه نه څه ډول باندې دغه نیو میډیا د لارې پښتانه ځوانان فکرونه پیغلې چې چېرته هم دي په پوره نړۍ کې چې هغو ته د خپل قام د وطن د خاورې د ولس شعر ورسو په دې باندې پوه کړو چې که پښتو ژوندی وي نو موږ به ژوندي وو بیا هم د مازدیګر زړي المره تلا ولاړې په ما پرېوتل ګردونه افسر افغان ته اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ